بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو یو محترم رور دا پښتنه کړې ده چې زموږ یو ملګري و خپل کور والا ته ویلي دي که در دغه دروازه ووتلې پر ما په سلاسن طلاق دروازه خو هغه وتلې نه ده، خو بیا هم که چیرې ووتله یا دغه شرط واپس اخیستلی سي او که نسي اخیستلی. تعلیم الاسلام اداره ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب. محترمینو که چیرې چا و کور والا ته طلاق د یو شرط سره وتاړئ که چې دا کار وکړي بیا طلاق یې، نو هغه شرط دی بیرته واپس نسي اخیستلی. که چیرې دغه ووتله د ده د شرط مطابق دغه زنانه در دا ګیټ ووتله نو بیا په سلاسن طلاق کېږي، ځکه ده د خبرې تعین نه دی کړی چې یا نن یا سبا یا داسې یا زما بې اجازت یا زما بغیر اجازت، داسې خبره نه ده. مطلق یې داسې ورته ویلي دي که چیرې ته د دروازه ووتې پر ما په سلاسن طلاق یې، نو که ووتله نو په سلاسن طلاق. په حواله سره د تبیین الحقایق جلد نمبر 3 صفحه نمبر 109 دغه رنګ رد محتار علی الدر مختار جلد نمبر 3 صفحه نمبر 344 البحر رایق جلد نمبر 3 صفحه نمبر 15 فتاوی محمودیه جلد نمبر 13 صفحه نمبر 125. خو البته داسې کېدلی سي چې دغه سلاسن چې کوم دی دا دی په یو رقم باندې ختم کړي، هغه داسې چې دی به و دغه خپل کور والا ته یو طلاق ورکړي، یو طلاق بیان دې ورکړي، بیا چې کله هغه درې حیزه تېر سوله بیا د ده د نکاح سره مکمله وځي، په دغه چې طلاق یې ورکړي یو طلاق بیا به د ښځې له لاس نه وړي نه به د ښځې سره تعلق ساتي. چې درې حیزې تېر سو درې واله ناجوړې وله راله بیا دې در کور ووځي، چې در کور ووتله نو سلاسن چې دی هغه به پر مځکه ایله چې ځکه د ده ښځه خو نه ده، د ده د نکاح څخه دا د وتلې ده، بیا به ورته نکاح ورسره وتړي. یا که چیرې عیالداره وي، عیالداره چې د کشنې د پیدا کېدلو څخه مخکې به یو طلاق ورکړي، د هغه څه بعد کې به بیا دا در کور ووځي، دغه شرط به واقع سي، نو په دغه وخت کې به د ده په نکاح کې نه وي، ځکه ده خوا دې طلاق ورکړی دی، طلاق بیان یې ورکړی دی، حیض یې تېر سو یا د کشنې پیدایش وسو هغه یې ده ختم سوله، نو بیا به دغه سلاسن ختم سي. نو سلاسن یو وار واقع کېږي، بار بار نه واقع کېږي. په حواله سره د رد محتار جلد نمبر 3 صفحه نمبر 354 دغه رنګه فتاوی علمګیري جلد نمبر اول صفحه نمبر 416 فتاوی محمودیه جلد نمبر 13 صفحه نمبر 120. خو به هر حال چې هلته نږدې یو عالم په دغه چې دا تعلیق څنګه ختمیږي د سلاسن ده یو نږدې د یو عالم سره برای راست وویني چې هغه ټوله طریقه باندې پوه کړي چې داسې به وکړي داسې، ځکه په معمولي غلطي سره هسې نه چې بیا سلاسن واقع سي، خو در هغه وخته پورې چې د دروازه نه وځي. خو محترمینو موږ بار بار دا وایي چې لږ په هوش کې اوسېږي، دا طلاق د خپلو ژبو څخه وباسي. والسلام.